سلامونه د کرکټ مینوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د لوبې په درېیمه ورځ ډېر ښه کمبیک وکړ. د سریلانکا پر وړاندې یوه ډېره زبردسته ښکلې لوبه ترسره کړه او د افغان مینوالو هیلې ژوندۍ وساتلې تر څو بریا ترلاسه کړي. افغان بالرانو چې سهار یې د سریلانکا 4 ویکټې په 29 منډو کې ترلاسه کړې، بهترینه توپ اچونه یې ترسره کړه. نوید زدران په خپله لومړۍ ټیسټ لوبه کې د سریلانکا پر وړاندې 4 ویکټې ترلاسه کړې. نجات مسعود او قیس احمد دوې ویکټې ترلاسه کړې او افغان لوبډلې بیا په توپخانه کې ډېر ښه کمبیک وکړ. نورعلي زدران او ابراهیم زدران ډېر ښه ودرېدل، ډېر غټ پارټنرشپ یې وکړ. د افغانستان لپاره یې ډېرې منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د لوبې په درېیمه ورځ د پیچ څخه په ګټې اخیستنې بهترینه په زړه پورې لوبه ترسره کړه. څنګه چې د افغان لوبډلې ضرورت و هغسې لوبه یې ترسره کړه. ابراهیم زدران چې تر اوسه پورې ناسوځېدلی دی 101 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. نورعلي زدران په 40 منډو باندې خپل ویکټ له لاسه ورکړل او رحمت شاه زرمتی بیا په 40 منډو ناسوځېدلی ولاړ دی. سبا به افغان لوبډلې یو ځل بیا د همدې ځای څخه لوبه پیلوي. افغان لوبډلې په خپل دویم انینګز کې ډېره زبردسته ښکلې لوبه ترسره کړه. په 15 اورونو کې د یوه لوبغاړي په سوځېدو سره 199 منډې جوړې کړې. سبا به افغان لوبډله د همدې ځای څخه یو ځل بیا لوبه پیلوي. افغان لوبډله چې اوس د سریلانکا لوبډلې څخه یوازې 42 منډې شاته ده. که افغان لوبډله سریلانکا ته یو ستر هدف وټاکي نو سریلانکا بیا په پوره کولو کې پاته راځي. په دې هیله چې افغان لوبډله سبا په 4مه ورځ هم د سریلانکا پر وړاندې یوه ډېره زبردسته په زړه پورې توپخانه نندارې ته وړاندې کړي تر څو سریلانکا ته کم از کم 300 منډې هدف وټاکي. ځکه افغانستان یوازې نورعلي زدران له لاسه ورکړی دی، ابراهیم زدران چې 101 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې دي، رحمت شاه 40 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې دي او په دې هیله چې هر بیټسمین خپله ذمهواري واخلي او سریلانکا ته تر 300 لوړ منډې هدف وټاکي او بیا به افغان توپ اچوونکي هم بهترینه توپ اچونه ترسره کوي. نوید زدران چې په دې لوبه کې تر اوسه پر ډېر ښه ځلېدلی دی، په یوه انینګز کې 4 ویکټې ترلاسه کړي دي. نو خدای دې وکړي چې په دویم انینګز کې هم نوید زدران، سلیم صافی، نجات مسعود، قیس احمد، ضیاءالرحمن اکبر ټول ښه وځلیږي او د سریلانکا څخه په دې ټیسټ لوبه کې بریا خپله کړو. بریا ته نږدې سوي وو. افغان توپوهونکو په خپل لومړي انینګز کې ډېره خرابه توپخانه ترسره کړې وه چې د افغان د کرکټ مینوالو زړونه ورشنه کړي وو او د دې لوبې څخه یې زړونه مات وه چې دغه لوبه افغانستان نسي ګټلی. خو په دویم انینګز کې بیا افغان لوبډلې بهترینه کمبیک وکړ او ډېره زبردسته ښکلې لوبه یې ترسره کړه. ابراهیم زدران چې نن یې سلیزه ووهله، د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې لومړۍ سلیزه ترلاسه کړه په دې هیله چې ډبله سلیزه ووهي. تېره شپه د افغان لوبډلې د روزونکي اجي جډیجا د کلیزې ورځ وه چې ابراهیم زدران ورته مبارکي ورکړې وه. هغه ورته لیکلي وه چې د دې پر ځای چې ته ماته مبارکي راکړې په همدې ټیسټ لوبه کې ته ماته یوه سلیزه ډالۍ کړه. چې ابراهیم زدران هم په دې غټه لوبه کې د افغان لوبډلې لپاره سلیزه ووهله او د خپل کرکټ په تاریخ کې په ټیسټ کې لومړۍ تاریخي سلیزه ترلاسه کړه. او رحمت شاه زرمتی هم په دویم انینګز کې بهترینه لوبه ترسره کړې ده. نو سبا د لوبې 4مه ورځ ده. په دې هیله چې افغان لوبډله سریلانکا ته یو ستر هدف وټاکي او د سریلانکا ویکټ بیا ژر ترلاسه کړي او افغان لوبډله په روانه لوبه کې بریا ته ورسیږي.